I need help. زه مرستې ته اړتیا لرم. I run now. زه اوس منډه وهم. I walk fast. زه تیز ګرځم. I sit down. زه کینم. I stand up. زه درېږم. I have a pen. زه یو قلم لرم. I like tea. زه چای خوښوم. I ate food. زه خواړه خورم. I am tired. زه ستړی یم. I am here. زه دلته یم. I am sad. زه خفه یم. I am happy. زه خوشحاله یم. I talk to you. زه له تا سره خبرې کوم. I hear a sound. زه یو غږ اورم. I wake early. زه وختي راویښېږم. I sleep early. زه وختي ویده کېږم. I go to bed. زه بستر ته ځم. I eat rice. زه وریجې خورم. I clean my room. زه خپله کوټه پاکوم. I give you water. زه تا ته اوبه درکوم. I come back. زه بیرته راځم. I wear clothes. زه کالي اغوندم. I wash my face. زه خپل مخ وینځم. I finish work. زه کار ختموم. I cook food. زه خواړه پخوم. I hang clothes. زه کالي زړوم. I wash clothes. زه کالي وینځم. I fix the door. زه دروازه جوړوم. I cut paper. زه کاغذ پرې کوم. I clean the table. زه میز پاکوم. I sell things. زه شیان خرڅوم. I buy food. زه خواړه اخلم. I dry my hands. زه خپل لاسونه وچوم. I wash my hands. زه خپل لاسونه وینځم. I ask a question. زه پوښتنه کوم. I learn new words. زه نوې لغتونه زده کوم. I speak clearly. زه واضح خبرې کوم. I write my name. زه خپل نوم لیکم. I close the door. زه دروازه بندوم. Open the door slowly. دروازه ورو خلاصه کړه. Give me that. هغه ما ته راکړه. Take this pen. دا قلم واخله. Don't go there. هلته مه ځه. Come back soon. ژر بیرته راشه. Go outside now. اوس بهر لاړ شه. Drink some water. لږ اوبه وڅښه. Speak loudly. په لوړ اواز خبرې وکړه. Stand there. هلته ودرېږه. Sit here please. مهرباني وکړه دلته کښېنه. نو قدرمنو دوستانو دا و د 22مې برخې درس چې ما نورالدین علمدوست تاسو ته وړاندې کړ. هیله مند یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست. زموږ د مشال کورس راتلونکې نورې تدریسي برخې هم مه هېروئ او زموږ سره اوسئ. او بله خبره ده چې قدرمنو دوستانو کوم زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي زموږ د یوټیوب د چینل صفحې ته لاړ شئ د سبسکرایب تڼۍ در سره کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې تدریسي ویډیو ستاسو مخې ته راشي. مننه کوم کور ودانۍ وایم چې تر اوسه پورې را سره واست او زموږ تدریسي ویډیو مو تر پایه را سره تعقیب کړه. د اوس لپاره ما نورالدین علمدوست ته اجازه راکړئ تر بیا چې ستاسو په خدمت کې د 23مې برخې درس ته حاضرېږو. تر هغو مو په لوی څښتن د الله جل جلاله سپارم. کامیاب او خوشحاله اوسئ.